ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت مقام او د اطلاعاتو کلتور ریاست په ګډې همغږۍ سره د اسلامي ارزښتونو د پیژندنې او درناوي د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او هدایتونو د تشریح او د شعر او ترانې د قانون بیانولو په موخه یوه شانداره غونډه جوړه شوه. د بلخ ولایت مقام او د اطلاعاتو کلتور ریاست په ګډې همغږۍ یوه ستره او شانداره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د بلخ ولایت یو شمېر ملکي او پوځي مسؤلینو، علمای کرامو، شاعرانو او ترانه ویونکو ګډون کړی و. ګډونوالو د اسلامي امارت له پالیسیو د ملاتړ ترڅنګ د شعر پر اهمیت، هنري اړخونو او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو پر اطاعت خبرې وکړې او په همدې تړاو یې شعرونه او ترانې هم انګازه کړلې. په دې غونډه کې د بلخ ولایت والی ملا محمد یوسف وفا، امنیه قمندان ملا عبدالرازق راشد، د 209 الفتح قل اردو قمندان ملا رحمت الله محمد آکا، د بلخ د علماو شورا رئیس، د نظامی محکمو پوهنتون او نورو ملکی او پوځي ادارو رئیسانو، کلتورپالو، شاعرانو، ځوانانو او د مزار شریف ښار او ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکو ګډون درلود. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه چې ورپسې علمای کرامو او ځایي مسؤلینو په نوبت سره ویناوې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو پلي کول د اتحاد، ورورولۍ او د الله تعالی د رضا سبب ګرځي. هغوی وویل چې انسان د الله تعالی له خوا بې هدفه نه دی پیدا شوی، بلکې د عبادت او بندګۍ لپاره پیدا شوی دی. د امیر المؤمنین فرمانونه چې د اسلامي شریعت څخه اخیستل شوي پر ټولو مسلمانانو لازم الاجرا دي. هغوی د میراث د ویش پر عدالت، د اولادونو حقونو ته په رسیدنې او له اسراف څخه د ډډې کولو پر اهمیت هم خبرې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې په خپل شخصي او ټولنیز ژوند کې دې د الهي احکامو پیروي وکړي. ورپسې د اطلاعاتو کلتور وزارت د ترنم او کلتور رئیس مولوي امان الله مستغفر هم وینا وکړه او ویل چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 22 شمېرې فرمان پر بنسټ شاعران مکلف دي چې خپل شاعرانه لفظونه په دقیقه توګه او د هنري اړخونو په پام کې نیولو سره وړاندې کړي او باید د حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه په څیر د شعر له لارې د امیر المؤمنین له مقام او د هغه له فرمانونو څخه دفاع وکړي. هغه زیاته کړه هغه فرمانونه چې د امیر المؤمنین حفظه الله له خوا صادریږي یوازې د مسؤلینو لپاره نه بلکې ټول ملت د هغې پر پیروي او اطاعت مکلف دی. په پای کې د بلخ والی ملا محمد یوسف وفا ویل دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی چې نن علما، مسؤلین او ولس په دې پراخ ګډون سره راغلي دي ترڅو د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو د تطبیق په اړه د علماو او مسؤلینو خبرې واوري. هغه زیاته کړه فرمانونه او صادر شوي احکام ټول د اسلامي شریعت په چوکاټ کې صادر شوي او پرې عمل کول پر موږ ټولو واجب دی. د مزار شریف ښاروالۍ له خوا د فردوسي څلورلارې د بیا رغونې چارې پیل شوې چې تر راتلونکو 4 میاشتو پورې به بشپړه شي. د مزار شریف ښاروال وایي چې د ښار په نورو 4 لارو کې به هم په تدریجي ډول یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د مزار شریف ښاروالۍ د فردوسي 4 لارې شاوخوا د سړک د پراخولو کار د دې ادارې له بودیجې څخه د 13 میلیونه او 500 زره افغانیو په لګښت پیل کړ. د مزار شریف ښاروال د دې پروژې د کار په پرانیست غونډه کې وویل چې د دې لړۍ په ترڅ کې به د 4 لارې په شاوخوا کې اساسي بدلونونه رامنځته شي. چوک تقریبا 13.5 میلیون افغانی هزینه داره که خوشبختانه او بسیار جای خوشی است، بسیار جای افتخار است که از عواید شهروالی شهر مزار شریف پرداخته میشه از بودجه انکشافی شه. ورته مهال د یاد پروژې د تړون کوونکي شرکت مسؤل وایي چې په دې بهیر کې به د فاضلابو د کانالونو جوړولو ترڅنګ د یاد 4 لارې شاوخوا سړک هم قیر شي چې د څه باندې 2 میاشتو په موده کې به جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. این پروژه میادش برای ما 70 روز تعیین شده و ما کوشش میکنیم که این پروژه را قبل از میاد معینه که از طرف ریاست شهروالی مزار شریف برای ما معین شده این را باید ما برسانیم، البته با کیفیت و معیارات
تکنیکی و انجینری و کوشش میکنیم که پروژه خوب بخیر تکمیل شود په زودترین فرصت و به بهره برداری بسپارل. په همدې حال کې د مزار شریف ښار د شپږمې ناحیې امیر د دې ناحیې په اړوندو کې د نورو پروژو له پلي کېدو څخه هم خبر ورکړ. ورته مهال د یادې ناحیې یو تن اوسیدونکی د مزار شریف ښاروالۍ له کړنو هرکلی کوي او د ښار په کچه د ورته پروژو پلي کېدل د ښاري ګڼې ګوڼې په کمولو کې مهم بولي. در آینده انشالله ما کوشش میکنیم با همکاری شهردار صاحب خصوصا با مهربانی شفقت خود شهروال صاحب حافظ عبدالرحمن همت باید در ساحه ما ساحه بسیار یک مردم غریب و پسمانده هستند برای سرکایشان باید آباد بکنه و پروژه را برای ما تخصیص بده و همچنانی که پروژه را برای ما فعلا تخصیص داده که چند پروژه کلان عمده است از هم میخواهیم که از بیشتر برای مردم دستگیری بکنه انشالله. واقعا یک پروژه است که نیازمندی های اکثر مردم شهر مزار شریف هم مرفوع میسازم و چهارراه فردوسی در یک موقعیت قرار داره که یک طرف بنای ششم، یک طرف بنای هفتم و طرف دیگر بنای سوم فکر میکنم که یک ارتباط داره، یک وصل داره و یک چهارراهی است که شهر مزار شریف به هر طرف متصل میسازم. د فردوسي څلور لارې شاوخوا سړکونو د پراخولو کار په داسې حال کې پیلیږي چې هممهاله په بیلابیلو ناحیو کې د څو نورو پروژو لکه د منار جوړول، د ګلدانونو نصبول او د عمومي سړکونو د قیر اچونې چارې د اجرا په حال کې دي. د بلخ پوهنتون د اداري او خدماتي کارکوونکو لپاره د انساني قاچاق په اړه د پوهاوي ورکولو سیمینار په لاره واچول شو. دغه پروګرام د یاد پوهنتون د عامه پوهاوي او اړیکو او د دعوت او ارشاد امریتونو په ګډې همکارۍ د یوې ورځې لپاره ترسره شو. په بلخ پوهنتون کې د انساني قاچاق په اړه د پوهاوي ورکولو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې د بیلابیلو شعبو یو شمېر امرینو، اداري او خدماتي کارکوونکو ګډون درلود. د عامه پوهاوي او اړیکو امیر مولوي سمیع الله بلخي او د دعوت او ارشاد امیر مولوي ضیاء الرحمن عابد د قرآن کریم او نبوي احادیثو په رڼا کې د انساني قاچاق په اړه هر اړخیزه معلومات وړاندې کړل. اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی با استناد از این آیات و احادیث فرمانی را صادر کردند که در ارتباط به جلوگیری از قاچاق انسان، فرمان 6 ماده‌ای که در هر ماده وظایف و مسئولیت‌های همه را مشخص ساختند. ماده اول این فرمان به وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، وزارت امر بالمعروف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت ارشاد و حج اوقاف، وزارت تکنولوژی معلوماتی، همه این وزارت‌ها را موظف ساختند که در ارتباط با عواقب ناگوار قاچاق انسان برای مردم باید آگاهی دهی کنند. نو دغه انسان لپاره لکه څنګه چې امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان صادر کړی دی چې هغه انسانان باید وګوره شي، په نښه کړی شي کوم چې د انسان نه دغه ازادي سلب کوي او هغه په بند کې اچوي. نو په دغه ازادۍ په وجه باندې او چې کله په دې کې اسلامیت پکې موجود وي نو الله تعالی فرمایي وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ما دوی ته برتري ورکړې ده په ډېرو د هغه شیانو چې هغه پیدا کړي په ټول باندې ما دا برتره پیدا کړې ده. د یادونې وړ ده چې دا سیمینار د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله دغه فرمان د پلي کولو له مخې ترسره شو چې د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه صادر شوی و. د بلخ پوهنتون د عامه پوهاوي او اړیکو امریت د یاد پوهنتون د کارکوونکو له فعاله ګډون څخه د رضایت څرګندولو ترڅنګ په راتلونکي کې هم د دغسې پروګرامونو پر دوام ټینګار وکړ. د مزار شریف ښاروالۍ د 5مې ناحیې امریت په تیره یوه روبه کې له خپلو عوایدي سرچینو څخه 7 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. د دې ناحیې مسؤل د یاد خبر د څرګندولو ترڅنګ وویل چې د دوی په اړوندو سیمو کې هره میاشت د نرخلیکونو ویش او تطبیق هم ترسره کیږي چې له امله په بازارونو کې د توکو د بیو د لوړوالي مخه نیول شوې ده.
د مزار شریف ښاروالۍ د 5مې ناحیې امیر وایي چې دوی په تیره یوه روبه کې د خپلو ورځنیو فعالیتونو ترڅنګ توانېدلي چې شاوخوا 7 میلیونه افغانۍ د صفایي محصول د صنفي جوازونو او موقتي کرایو له درکه راټولي او د اسلامي امارت خزانې ته وسپاري. تقریبا د 7 میلیونه عواید موږ په 3 میاشتې کې راجمع کوو. کرایه موقت جواز د دکانو دی او امرونه د صفایي دي، دا داسې موږ راجمع کوو. نوموړی همدارنګه وایي چې د دې امریت په اړوندو کې هټیوالو ته هره میاشت نرخلیکونه ویشل کیږي چې له امله یې په بازارونو کې د توکو د بیو له ګرانښت څخه هم مخنیوی شوی دی. نرخنامه چې د دې جوازونه موږ د کوو د دکانو ته ویشو، بیا تر هغه وروسته د ناحیې د خوا د دې نظارت او مراقبت کیږي چې څوک په دې کې زیاتۍ او کمبود او بلابود ونه کړي. نو د ناحیې تر نظارت لاندې دا نیول کیږي. ناحیه نظارت لري، وروسته بیا پوښتنه پسې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د 5مې ناحیې د تنظیف ټیم هره ورځ 4 موټره کثافات هم د دې ناحیې له اړوندو سیمو څخه د باندې لیږدوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو، د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت. د الله په امان.